سلام، اوس هم د یوې بجې خبرونه. افغان دولت د امریکا او طالبان ترمنځ د خبرو لړۍ د لغوه کېدو په اړه ویلي چې د رامنځته شوي خنډ لامل د افغانانو پر وړاندې د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخوالی دی. ولسمشرې ماڼۍ په یو خبرپاڼه کې چې په همدې اړه خپور شوی په ټینګار سره ویلي واقعي سوله هله راتلی شي چې طالبان افغان وژنه بس کړي، اوربند ته غاړه کیږدي او له افغان دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. خبرپاڼه کاږي چې افغان دولت د سولې په تړاو د خپلو متحدینو رښتینې هڅې ستایي او ژمن دی چې په راتلونکي کې له امریکا او نورو متحدینو سره د تلپاتې او باعزته سولې په راوستو کې په ګډه کار وکړي. افغان دولت همداراز د تلې پر شپږمه د ولسمشرۍ پر ټاکنو ټینګار کړی څو راتلونکی مشروع او قوي حکومت د سولې روان بهیر په بشپړ دقت او تدبیر سره مخته یوسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د خبرو لړۍ لغوه کړه. ډونالډ ټرمپ نن سهار وختي په دریو پرلپسې ټویټونو کې ویلي دغه لړۍ یې په کابل کې د 3 ورځې مخکې د طالبانو له ځانمرګي برید وروسته چې له امله یو امریکایي سرتیری او یو شمېر نور ووژل شول لغوه کړې ده. نوموړی زیاتوي ټاکلې شوې وه نن د امریکا په ډیویډ کمپ کې د طالبانو له مشرانو او ولسمشر غني سره په جلا جلا توګه وګوري، خو له یاد برید وروسته له طالبانو سره یې دغه لیدنه فسخه او د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې هم لغوه کړي دي. د ویل ده چې 3 ورځې مخکې د کابل د 9 امنیتي حوزې اړوند عبدالحق سلولار ته نږدې د طالبانو په ځانمرګي برید کې یو امریکایي او یو رومانیایي سرتیری له 10 افغانانو سره یو ځای وژل شوي او څه باندې 40 نور افغانان ټپیان شوي دي. د کندهار ښار د 12 امنیتي حوزې اوسیدونکي ادعا کوي چې د دغه ولایت د څارګر ملي ادارې کارکوونکو د دوی د جومات ملا امام وژلی دی. دوی چې نن سهار د کندهار ولایت مقام مخ ته د اعتراض په ډول راټول شوي زیاتوي چې څو ورځې مخکې د څارګر ملي ادارې کارکوونکو د دوی د جومات ملا امام بیولی او بالاخره وژلی دی. دې سره سم د کندهار ولایتي مسؤلین وایي چې په دې اړه پلټنې کوي. کورنیو چارو وزارت وایي 2 کسان له طالبانو سره د همکارۍ په تور په کابل کې ونیول شول. د دغه وزارت د رسنیو دفتر زیاتوي دغه کسان نن سهار د کابل ښار د 5 امنیتي حوزې له شاوخوا سیمو نیول شوي دي. سرچینې د نیول شویو کسانو د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. او د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې 3 طالبان وژل شوي او 10 نورې ټپیان دي. د 209 شاهین قلو اردو قمندانۍ مسؤلین وایي دغه عملیات تېر ماښام په چوبه سیمه کې ترسره شوي دي. د دې سره سم د دغه ولایت په بلخ ولسوالۍ کې 6 نور طالبان هم نیول شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.